د کمانډویانو ځانګړې قطع چې پاکستان او د پاکستان غلامان یې ورخطا کړل. چې د پاکستان یو بل ارمان څنګه ورژي، د کمانډویانو ځانګړې قطع څه کوي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا د کمانډو او پولیسو ځانګړې قطعې سرتیري دي. اوس یې شمېر له 40,000 څخه اوړي. دا ځواک بیخي له دنګو او غښتلو ځوانانو څخه جوړ دی. د پاکستان او نړیوال تروریزم پر وړاندې د روانې پیچلې او استخباراتي جګړې د مهار لویه برخه د دوی پر اوږو ده. په خاص ډول تیر کال د دوی لپاره خورا سخت او امتحاني کال و. له یوه لوري تبلیغاتي جګړه توده شوله او له بل لوري فزیکي جګړې هم زور واخیست. طالب، نړۍ، سیاسیونو او پاکستان هم دا تبلیغول چې د دوحې له تړون وروسته افغانستان نړیږي. طالب را روان دی، خو افغان ځواکونو په خاص ډول دغه ځواک نړۍ، سیمې او افغان حلقه بګوشو ته د خپل زور داسې ننداره وړاندې کړل چې ټول حق حیران کړل. د هر ملک او ډلې جوړې کړي ستراتیژیانې یې ورګډې وډې کړي. کال تیر شو خو لا هم افغانستان پر خپل ځای ولاړ و، ونه نړېده. همدا د دوی مټ و چې افغانستان یې تکه کړ، خو کمال خان یې هم تکیه کړ. د دوی قدر نور هم وکړئ، ښه ډېر قدر یې وکړئ چې څوک هم په بده ورته وګوري سپک سپکې کړي. کرزی صاحب تل پر ضد اعلامیې ورکوي، سخت بې وجداني کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.